الله رسول فرمایي د کامیاب سړي درې علامې دي. اول علامه دا د من اسلم، دویمه علامه دا ورزق کفافه، دومره رزق یې ورکړي د ګزاره پکې ده. درېیمه دا ده چې د قناعت الله ورزق چې څه لرې پر دې باندې به قناعت کوې، صبر به کوې. او په ګرد دنیا کې عزیزانو د هر غم د ختمېدو دپاره یو شی الله راستولی دی، هغه صبر دی. صبر وکړه، د موټر څه صبر وکړه، د منګلې څه صبر وکړه، د روپۍ څه صبر وکړه، د دې توړ بل شی نشته. که ته غواړې چې یاره دا دومره ښایسته موټر پلانۍ لري زه یې نه لرم، نو ته څه چم کوې؟ غلاوې شروع کوې، مړې کوې، د خلکو موټران بې. بس د دې یو توړ دا دی صبر. پر خپل ژوند قناعت وکړه، دا خپل سایکل نه دی، خپل سایکل پر دې قناعت وکړه. الحمدلله ثم الحمدلله. یعنې داسې اصل خلک شته چې د ده قیمت د سونې سره وتلې، د ده وزن چې کوم دی هغومره سونه ورکوي. دا سړی تر دې سونې بالا دی، ګرځي پر سایکله.